د لغمان مرستیال په دې ولایت کې د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنیو ته وویل د روان 1404 کال په تیرو شپږو میاشتو کې 78 پروژې پلي شوي چې له جملې 23 د اسلامي امارت او پاتې 4 یې د همکارو موسسو له لوري تطبیق شوي. د روان کال په تیرو 2 روبو کې د اسلامي امارت لخوا 3 پروژې عملي شوې دي او ځینې یې بیا تر کار لاندې دي. نو په هغو کې د حج او اوقاف ریاست له لوري 15 مسجدونو جوړول او د شاهي کانال ملي پروژه او دغه ساختمانونه د الینګار ولسوالي د کندې پل پاتې کار تر سره کول. نو د دې ترڅنګ د ځینې مؤسساتو له لوري هم 4 بېلابېلې پروژې عملي شوې دي. نوموړي وویل د اسلامي امارت له لوري د څه باندې 280 میلیونه افغانیو په ارزښت او د همکارو موسساتو له لوري د څه باندې 11 میلیونه ډالرو په ارزښت په بېلابېلو سیمو کې یادې پروژې عملي شوي. دغه پروژې د اسلامي امارت د خپل بودجې څخه په لاره اچول شوې دي چې ټول لګښت یې تقریبا څه د پاسه 280 میلیونه جوړیږي. نو د دې ترڅنګ د ځینې مؤسساتو له لوري هم 4 بېلابېلې پروژې عملي شوې دي. په دې پروژو کې خلکو ته نغدي پیسې هم ورکړل شوې، سړکونه هم جوړ شوي دي، واړه او لوی چک ډیمونه هم جوړ شوي دي او د اوبو ذخیرې هم او داسې نور لوی او وړې پروژې هم عملي شوي دي. عام باور دا دی که په کور دننه حکومت او همکاري موسسې د بیارغونې برخې ته پاملرنه لا زیاته کړي، له یوې خوا به هیواد په ځان بسیا او ترڅنګ به یې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شي.